اویس کرنی دا د رسول خدا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم زمانه کې تیر شوی دی، خو دا رسول الله نه فاصله کې ډیر لیرې و، خو رسول خدا سره ډیره مینه محبت و، ډیره مینه یې وه، ډیر شوقي و. دی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم لیدلی نه و، بغیر لیدونه دی رسول الله سره مینه و عشقی و محبتی و، خو ډیر زیات مینه محبتی لرلو. یوې ورځې څه دی ډیره زیاته مینه وشوه، شوقي وشه، څکه ماته د رسول الله دیدار نصیب شي. دی مور وه، هغه بیماره وه، نو راغی خپلې مور سره، مور ته یی څه مورې ما خو رسول الله سره ډیره مینه دی، ډیر محبت هم دی، او زړه م غواړي چې زندګي کې یو وار رسول الله دیدار ورته نصیب شي. مور ورته یی چې بچیا زه خو بیماره یم، نو ته په څنګه څې؟ دا ورته یی چې تا اجازات نه بغیر خو نشم ییدی، خو که ته اجازات وکې نو زه به کوشش وکم که هغه دیدار ماته نصیب شي. مور ورته یی چې بچیا چې تا دوره شوق دی، دوره مینه دی، ما طرف نه تا ته اجازت دی، ته لیره رسول الله خدمت کې حاضر شه، خو وکسه که چیرې ته لاړې غځې ته د رسول الله والا شهر ته، د رسول الله مکان ته غځې کې رسول الله موجود نه و، نو ته بیا انتظار مه که، واپس راشه. که چیرې هغه موجود و بس د هغه دیدار به وکې، هغه سره کښېنه، بس بیا ورنه ارڅه. دې طریقې سره د خپلې مور نه یې رخصتي واخیسته، ارڅي روان دی. څو ورځې پیدل سفر یې وې، څو ورځې سفر یې وکې، راغی راورسېده د رسول الله کور ته. کله چې راورسېده اصحاب ناست دي، کوم مجلس دی د رسول الله د ناستي ځای دی، هغه ځای کې اصحاب ټول ناست دي. اویس کرنی کله راورسېده، دیو ته یې سلام وکړ، سلام د بعد پوښتنه کوي ورنه چې تاسو کې رسول خدا چوک دی، کوم یو دی؟ نو هغو ورته جواب کوي چې رسول خدا خو اوس دې ټیم باندې موجود نه دی. هغه نه پوښتنه کوي چې آیا کور کې دی؟ چې نه کور کې نه دی، هغه چېرته لاړ دی، سفر باندې دی. بس دا ډیر پریشان شه، لږ سوچ یې ځان سره وکړ. هغه نه وروسته د رسول خدا صحابه ورته یی چې کله چې پیغمبر سفر نه واپس راشي، نو تاسو بیا رسول الله ته ویو چې تا څخه اویس کرنی راغلی و، خو چونکې د هغه مور بیماره وه، دې وجې نه هغه انتظار کولی نه شه، هغه واپس شه، تاسو رسول الله ته د ما والا سلام ورورسو. بس دا لاړ واپس شه. نو رسول الله کله چې سفر نه ارڅي خپل شهر ته، خپل ځای ته رانږدې شه، لیرې نه سترګې غړی خپل ځای ولیده. نو خپلو ملګریو نه چې کوم صحابه ورسره وو، هغو نه یې پوښتنه وکړه چې د ما کور نه یو ډیر ښه روغ نور اوچتېږي، زه نه یم خبر چې دا چا نور دی.
د څه شوي دي مو کور کې؟ یو صحابي ورته یی څه یا رسول الله که اجازات وي زه تیزی ساتانه مخکې لیرم زه به وکسم څه غځه کې څه واقعه رونما شوې دي څه شوي دي او بیا به تا ته تیزی سه د پیغام راورسام هغه ورته یي څه لاړ شه اجازات ورکوي ورته نو هغه صحابي تیزی سه ارڅي د کور ته د رسول الله کور ته کوم د رسول الله صحابه دي غونه پوښتنه کوي څه د څه داسې نوې واقعه شوې دي یا څوک راغلي دي یا څه شوي دي نو هغه ورته جواب کوي څه نور خو داسې څه نوې خبره نشته خو یو سړی راغلی و اویس کرني نامه یې وه رسول الله سره ملاقات پر راغلی و خو چونکې رسول الله موجود نه و نو هغه پیغام پرېږدول څه چونکې ما مور بیماره دی زه واپسېږم کله چې رسول الله راشي تاسو صرف د ما سلام ورته ورسو ورته ویو چې اویس کرني تا ته سلام کول نو دا تیزی سده صحابي دا کیسه یې واورېده واپس رسول الله ته ځان ورسول کله رسول الله ته ورسېده رسول الله دا خبره واورېده نو ځان سره یې څه واقعاً د والدینو اطاعت نور دا ډیر عظیم نور دی که کوم چاته نصیب شي دا ډیر عظیم نور دی څه مو سترګې وغړو څه هغه نور هغه کور څه هغه کې ولایت طهارت د عصمت والا نور نه هغه کور ډاک دی څه اخ کور کې د والدینو د اطاعت والا نور رسول الله ته دوره لرې نمیږي نو همدینه اندازه لګیږي څه د والدینو اطاعت نور غ څوره عظیم نور دی د والدینو اطاعت نور څوره اوچات نور دی خو کچیرې دا چاته نصیب شي نو مون پروردگار عالم حضور کې دغه دعا کوم څه کریمه خدایا مهربانه خدایا مو څه ډیر ګناهګار یوم خطاکار یوم معصیتکار یوم خو ته ډیر کریم و رحیم یې کریمه خدایا د والدینو اطاعت مو ته نصیب کې